سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د نوین الحق او اظهار الحق نوید په اړه باندې تازه معلومات درکړم چې دواړو ښه توپ اچونه په استرالیا بیګ باش لیګ کې کړې ده. نوین الحق چې څو ورځې مخکې په لنکا پریمیر لیګ کې لوبېدی، اوس تازه استرالیا ته رسېدلی دی. د خپلې لوبډلې سره یو ځای شوی دی. نن یې په خپله لومړۍ لوبه کې ډیبیو هم وکړله، ښه ثابت شو. ورسره څنګ کې اظهار الحق نوید هم ښه توپ اچونه ترسره کړل. نن دواړه لوبغاړي تر یو څه حده وځلېدل. نوین الحق او اظهار الحق نوید دواړه د سیډني سکسرز لوبډلې استازیتوب کوي چې نن یې د روان فصل په شپږمه لوبه کې ښه توپ اچونه وکړه. دواړو په ګډه 3 ویکټې ترلاسه کړې چې ښه تمام شول. نوین الحق 4 اورونه ترسره کړل، 33 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې واخیسته. بلخوا اظهار الحق نوید 4 اورونه ترسره کړل، ده هم 33 منډې ورکړې، 2 مهمې ویکټې ده هم ترلاسه کړې. دغه لوبه د سیډني سکسرز او پرت سکارچرز لوبډلو ترمنځ ترسره شول. دا لومړی ځل دی چې افغان چټک توپ اچوونکی نوین الحق د استرالیا په بیګ باش لیګ سیالیو کې ګډون کوي او په لومړۍ لوبه کې هم 1 ویکټه واخیسته. تر دې وړاندې فضل حق فاروقي هم په دې لیګ کې لوبیږي. دا لومړی ځل دی چې 2 افغان چټک توپ اچوونکي د استرالیا په بیګ باش لیګ کې ګډون کوي او ښه ځلیږي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.